دی. الله فرمایي فبذالک فلیفرحوا، دی قران باندې خوشالي وکا. د خوشالي شی دا قران دی، په دې باندې انسان ته خوشالي حاصلې کی. د قران کریم یو بل کمال دا دی، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د سره د زړونو اطمینان راځي، د زړونو ډاډ او اطمینان په دې راځي. قران کریم سره الله رب العالمین دا فائدې خدي. قران کریم سره الله رب العالمین د دنیا او د آخرت خیرونه خدي. الله فرمایي چې چاته حکمت ورکړې شو فقط اوتی خیرن کثیرا، دته ډیر لوی خیر ورکړې شو. چې الله ورته ډیر لوی خیر ویلې وي، دا غینه به بل لوی خیر کې دین شي. نبی علیہ السلام فرمایي غوړ انسان ممغه دی چې قران زده کوي او نور ته خود نه کوي. یو هغه انسان دی چې قران فقط زده کوي. دویم هغه انسان دی چې قران په خپل زده کوي او نور ته کوي. موږ هم د قران کریم طالبان یو، د قران کریم زده کوونکي. تاسو په وینا باندې د استاد نه زده کوئ او موږ په تفاسیر او د کتابونو نه راخلو. قران کریم صلی الله رب العالمین ډیر لوی خیرونه یې خدي. قران کریم کې چې انسان څومره مهارت او څومره پوهه حاصلې، د دومره الله سره عزت مند کیږي. د قران کریم علم، د قران کریم پوهه، د قران کریم سره نزدېکت، دا امدغمره انسان عزت مند کوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي الماهر بالقران مع سفرة الكرام البررة. د قران کریم ماهر او قران کریم کې چې پوي وي، دا به د سفیرانو ملائکه سره وي. د الله په ملائکه کې سفره ملائک سفیران ملائک شته دي. او الکرام چې ډیر عزتمند وي، البرره ډیر نیکانی. نبی علیہ السلام فرمایي هغه مؤمن چې قران کریم لولي، د مثال د تورنج دی چې خوند خدای او بوی خدای. مؤمن د ایمان پکې دی، توحید پکې دی، او ورسره قران هم لولي، خوشبوئی مې ډیره خدا. او هغه مؤمن چې مؤمن دی خو لیکن به قران مؤمن دی، قران نه لولي، مثال د کجوري دی، خوند خدای خو خوشبوئی نه لري. یو روایت کې دا راځي صاحب د مشکات راوړی دی، وی قران کریم چې په کومه سرمنه کې واچولې شي او هغه اور ته وګورځولې شي، نو دا سرمن نه سوځيږي. د دې روایت دا مقصد نه دی چې قران کریم راواخلو په سرمن کې واچوا او اور ته واچوا بیا بل ورځ عالم پس او مولانا سے پس راشي چې سرمن خو وسوځي. د روایت مقصد دا دی چې په کوم بدن کې، په کوم جسم کې، په کوم زړه او په کوم دماغ کې چې قران کریم وي او اور د جهنم تم لاړ شي، نو اور د جهنم نه سوځي. حدیث د بخاری کې د دې او بل تایید شته دی. حدیث وګورئ د خو لیکن یو ټوکړه تر نه دادا کله چې یو مؤمن ګناګار هغه جهنم ته لاړ شي، لیکن د منځ او سجده الله ته کړی وي، نو اور د جهنم د انسان او د مؤمن او د منسکون کې د سجدي زینه نشي سوځولې. د سجدي اندامونه غیبانه اور د جهنم نه لګي چې دواړه لاسونه دي، دواړه قدمونه دي، دواړه زنګونونه دي او مخ او د تندې دي. نو دغه سي صاحب د قرانم اور نسوځي، صاحب د قرانم اور نسوځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دې سره الله رب العالمین عزت ورکړي. قومونو ته الله رب العالمین په دې باندې عزت ورکړي دی. په کومه شپه کې چې قران کریم راغلی دی، هغه شپه الله رب العالمین د نور شپونو غوړه ګرځولې ده، هغه میاشت غوړه ګرځولې ده، هغه زین الله رب العالمین غوړه ګرځولې چې مکه او مدینه او حرمین دي. هغه نبی الله غوړه ګرځولې ده چې هغه الله رب العالمین دا قران را لګره. هغه ملک الله غوړه ګرځولې ده چې قران راوړي جبرئیل علیہ السلام. هغه قوم عزتمند چې هغه کې قران لوستل کیږي. سورته انبیاء کې او نور سوراتونو کې دا مضمون راځي. دا قران د لوستونکو کې د پاره عزت ته او هغه قوم د پاره عزت ته چې هغه کې لوستل کیږي او بیان کیږي. دې سره الله رب العالمین عزتونه نصیبوي، دې سره الله رب العالمین افتخارونه نصیبوي. تب قران کریم د پدې نه باندې نه لوري چې خلک زما عزت وکي او زه پدې باندې افتخار وکم. نه، تب خالص د الله درزاد لپاره دالولي. خود دې سره دا خبره شته چې الله د عزت هم درکې
او د قوم او دولت د پاره افتخار ګرځي. جناب فضیلت الشیخ شیخ القرآن مولانا سردار ولی سے د مجلس کې حاضر ناس دي چې د نوې نو ما بتا ست د بعض صفاتونه او د بعض اخلاق هم به بیان کړي وو. الله رب العالمین ورته ډیر اوچت اخلاق ډیر اوچت خوینه ور کړی دي. د ټولو نه خبره ده چې اکثر ژوند او اکثر تعلق د قرآن سره دی. سارم قرآن، مسبخینم قرآن، مازیګرم قرآن کریم، د شپیم قرآن کریم. د ډیرو خلکو په زړونو کې الله ولې عزت ورکړي دی. الله ورته ډیر افتخار نصیب کړی دی. دا افتخار او دا عزت دا ورته چا په پیسو نه دی اخیسته، دا الله رب العالمین د بندگانو په دې زړونو کې ورته چولې. ته چې څومره د قرآن عزت کوي، څومره چې د قرآن سره رابطه ساتي، دومره به الله تعالی ته عزت درکړي. څومره چې د قرآن نه لری کېږي همدغه به ذلیل کېږي. د دې سره همدغه الله ولا تقوا نصیب کړی دا، همدغه ورته الله استغنا نصیب کړی دا، همدغه ورته الله استقلال نصیب کړی دی، او همدغه الله ورته فراخ علم نصیب کړی دی، دومره ورته الله فراخ معلومات ورکړي دي. زما په خپل ډیر ځل کېږي چې د شیخ سردار ولی سے په درس کې کینم او ثواب او مؤسسه کم. دا قرآن چې بل سړی لولي او ته اورې دي کې بیل خوند بیا. د دې وجه علماء تم پکار ده چې د نور علماء د قرآن کریم په درسونو کې کینی. هر عالم ته الله رب العالمین خپل استعدادونه ورکړي دي. قرآن کریم کې الله یو مثال بیانې، فصالت اودیه بقدرها، کله چې باران وشي او خړونه او سیلابونه راشي نو ار کنده د خپل اندازې مطابق وبراخلی. ار عالم د قرآن کریم بارک خپل استعدادونه لري، خپل معلومات لري. تفاسیرو کې بعض خبرې داسې دي چې په بعض تفسیرونو کې شته او بعضو کې نشته. بعض خبرې داسې دي چې هغه په ټولو کې شته دي. دا د الله رب العالمین د انسانانو ترمنځ د علم، رزق، عزت، اخلاق، خایز دا په انسانانو کې الله تقسیموي. تاسو ته الله رب العالمین د قرآن کریم یو بهترین مدرس دلته ټاکلی دی. د دې نه استفاده کول پکار دي، دا خپل وخت قیمتي کول پکار دي. بیگام په درس کې ما ملګرو ته مختصر غو عرض وکړو. زموږ استادانو به چې کله قرآن کریم زده کولو، شیخ صاحب غلام احمد به کېدې شي د مجلس کې ناست وي. وای موږ د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله نه چې د ثوابې د پنځپیر کلی اوسیدونکو وو، ناغه د قرآن کریم او د سنت او د توحید د پاره ډیر خدمت کړي. الله دې قبول کړي ورته، او الله دې ورته په بازو کې عفو بخنو کړي، او الله دې درجه لوړي کړي. وای موږ طلبه به چې کله لاړو د قرآن کریم زده کړی تا نو موږ ته به ډوډۍ نه رسیدله، نو دا تورې چڼې به موږ واخیستې او دا مو په جیبونو کې پرتی وي، دا مو بخوړې، دا مو بخوړلې. د شیخ عبدالسلام سے په درسونو کې چې موږ به کله برخه اخیستا، کله کله ودی ته نوبت راغلو چې په مدرسه کې به زین وو، جمعهتونه به ډک شو، د غیر چاپیره خواوشا د علاقې خلکو بیٹکونه او اجری به ډک شوي، نو موږ به په کرایه باندې دکانونه نیول او د خوراک او اسکاګ د پارم بخپل منځ کې روپۍ را جمع کولې، او قرآن کریم به مونږه زده کولو تر خپل وسه پوري. تاسو وګورئ عزتمندو، نن تاسو ته قرآن راغلی دی، خپل کور ته، خپل محله ته، خپل جماعت ته، او بیا تاسو وګورئ عزتمندو دغمره اعلی قالینه او دغه سیخ پکی دا په بل کوم ځای کې دي. الله دې قرآن ته کې نه خود دومره سہولت او د عزت سره چې په قالینه باندې دې الله کې نه پکې د تلګوري دي. په دې خار کې ډیر دکانداران د ششته دي چې خمالدار دي، خو لیکن د پکې وسو توان نه لري چې پکې ځان لولګي، سخت ګرمۍ کې ناشته. تا الله رب العالمین د قرآن د وجنه، د منځ د وجنه، د عبادت د وجنه یخ پکې لګولې دي. نو چې ننم ته قرآن نزد کې او قرآن ته وخت نه ورکه، په ورځ د قیامت کې به الله تبه سوای، نبی علیہ السلام ته به سوای. آیا دا قرآن د دې لپاره راغلی و چې دا به یو پرسترګو باندې وډون او پلاسونو باندې شل او پخپو باندې یو ګډ افیس سبي زکی؟ دا قرآن خو د ټولو د لپاره راغلی دی. او اخیرنی خبره دا کوم، نور تاسو وخت نه اخلم، کوم چې د قرآن پرېختو
نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شکایت دلان دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عریضی دلان دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خفقان دلان دی، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناراضګۍ دلان دی، د دې لاندې براش او چې الله د نه خفه شو او نبی علیہ السلام د نه خفه شو، بس تا دنیا او آخرت تباہ شو. او چې الله او نبی د نه خوشاله وي، بس اصلي بادشاہ ته، اصلي عزتمن ته، اصلي مالدار ته، چې الله او نبی د نه خوشاله وي صلی الله علیه وسلم. او د دې قدر او قیمت صحابه ته معلومېدو چې نبی علیہ السلام به ترې نه کله خفه شو. کوم صحابي نه به چې په بعض خبرو کې نبی علیہ السلام خفه شو، بیا به ځمکې ځای نه ورکولو، کور کې به نشو ایسارېدلی، خوراک او څښاک به نه کولو، چا سره به سلام کلام نه کولو، تر څو